وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك أما بعد عزت مندو فوقو پتنگانو قربان وګورونو الله تعالی سره زما کامل ایمان نصیب کا او خداوند قدوس سره زما د دین اسلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنځتن پاک د اولیاء او د یارانو محبت نصیب کړي نن زمون بیا د یوشتم د حضرت علی کرم الله وجهه د شهادت په موقع پروګرام دی او په دې کې مونږه ختم درود شریف کو نو نن بلک د درود شریف فضایل بیان کو چې دا درود شریف فضایل څومره دي درود پاک تاسو د وړاندې ما د خدای د کلام آیت تلاوت کو چې بشک الله هم درود وایي او فرشته هم درود وایي او مؤمنانو تاسو په هم درود وایي سبحان الله لنډه خبره ده د دې سره تړلې یو واقعه ده عن ابي هريره عن سفيان قال كان ابن عباس هو يطوف بينما ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه د سفیان رضی الله تعالی عنہ نقل کوي هغه وی چې زمون سره ابن عباس رضی الله تعالی عنہ طواف کو اذا را رجلا په دغه وخت کې د یو سړی ولیدو چا د ابن عباس رضی الله تعالی لا يرفع قدما چې نه به چوتو قدم الا هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مگر دا چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام به درود وي سبحان الله د کعبه نه چاپیره تاویدو درود او درود شریف به ابن عباس رضی الله تعالی عنہ زو ته ګورم وکله چې زما پام شو وتا نو ما وته چې یا فلان ترکت التسبیح والتحلیل واقبلت بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ګورتا خو تسبیح او تحلیل پر خودی دي او درود شریف ته دی مخه شوی دا بعیدا خو حج مقدا د بیت الله نه تاویږي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد تسبیح تعلیل لوي ها څنګه ته په هر قدم باندې درود وي هل عندك من هذا الشيء استاثر دې ثبوت شته فقال وې ماته وي من انت ته څوک چې زمانه دا تاسو کې وې ما ورته وی چې انا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی زو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی او ذا فرمای لو انك غریب فی زمانک کته په د خپل زمانه کې ناشنا نه وي د ناشنا څه مطلب دی د ناشنا دا مطلب دی چې یو خطو په صحابو کې یو چت عالم یې د نبی علی او بل د نبی علی سلام د ترزوی ما اخبرتک عن حالي ولا اطلعتك عن سري ما بنت په خپل حال خبر کړي وي او نه به ماته د خپل راز د خبر کړي وي خو چون کې د نبی علی السلام د ترزوی
او بل په صحابو کې یو عالم هستی لہذا تپوس تیو کو چې ته په دې بیت الله کې ګرځې او په هر قدم درود ولی وایي دا خو تسبیح تعلیل دی پرې خو دی او په درود دی شروع کړی دا نو اوس واوره خرجت انا ووالدي حاجین الی بیت الله الشریف زه او زما پلار چې کم دی د بیت الله قصد کو اراده د زیارتون کو چې حج لزو د بیت الله شریف حج کو فمرض والدی ببعض المنازل فی الطریق پلار کې زما پلار په بعضی منازلو کې چې کم دی ناجوړ شو فمات والدی زما پلار چې کم دی نو وفات شو وسود وجوهه او مخې تک تور شو ما وی چې پلار می وفات شو او مخې تک تور شو یا الہ العالمین دا خو زما سره عجیبه کارو شو او فجذبت الازار على وجهه صادر می راواغستو ما چې په دې تک تور مخې ولا واچوم نو په مخ باندې مو ولاغه صادر واچو فغلبتني عینیا سترګې می وراله فنمت ودشما اذ انا برجل ناګهانه په دغه پرکاله کې زه یو هستی نما یو سړی نما یو هستی نما اذ انا برجل یو سړی نما ما اجمل منه وجها چې داغه زیات خیسته مخ ما په دنیا کې د چا نه ولیدل ولا انزب منه ثوبا او نه چې هغه کمی جامې اغوستې وي د هغه جامو نه ما خیسته جامې د بل چا لیدلې وي ولا اطیب منه ریحا او داغه نه چې کومه خوشبویي ختله کومه خوشبویي دې ختله نو داسې خوشبویي چېرته ما په زندګۍ کې چې کوم دی د چا د بدن نه سبحان الله ماشاء الله او قدمونه راغستل حتی دنا الی والدی تر دې پوری زما د پلار ته نږدې شو فکشف الازار عن وجهه داغه د مخ نه صادر لرکو فمد يده على وجه ابي او دا خپل لاس مبارک راواغستو زما د پلار په مخ باندې د قصیراخ کاودو نو څه چلو شو فسوار ابيض دما د پلار هغه مخ یا تک تورو او یا تک سپین شو او بیا روان شو فتعلقت بثوبه وزول په دې جامو پوری کلکون ختم او وای ما ورته وی چې من انت تو سوکه چې الله تعالی احسان کو زما په پلار باندې ستا د وجنا الله تعالی احسان کو زما په پلار باندې آیا تو سوکه چې یره دا الله تعالی زما په پلار باندې ستا د مخ چې کم دینو احسان کو نو ما ته وی چې اما تعرفني تما نه پیژنې انا محمد ابن عبد الله صاحب القرآن ز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب القرآن یم اما والدک هر چې پلار ستاو اما والدک هر چې پلار ستاو کان مسرفا علی نفسه نو دې په ځان باندې زیاتی کوونکی و دې مسرف په ځان باندې یعنی ډیر ګناه ولکن یکسر الصلاه علیه لیکن په ما باندې به ډیر درود ویلو یعنی ګناهګار وو خو په ما باندې به ډیر درود چې کم دین ویلو هر کله چې په دو باندې دا حالت راغی کم حالت چې په وو نو زمانه امداد طلب
زمانه امداد وغوښتو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زمانه امداد وغوښتو. آیا چې زمانه امداد وغوښتو نو ما ورته سوې چې آیا تا دا غلط کار وکړو ولې د زمانه امداد وغوښتو؟ نه، نبی علیه الصلاة والسلام په دې پسې سمدستي وایي فاغثته نو ما ورسره امداد وکړو. سبحان الله. که څوک وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام دې زما سره د ځنکدن په وخت کې امداد وکړي نو هغه دې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ډېر ډېر درود شریف وایي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي انا غیاث زه مددګار یم من اکثر صلاة علی، څوک چې په ما ډېر ډېر درود وایي زه به د هغه سره چې کوم دی نو امداد کوم. الله اکبر. څوک چې په ما ډېر درود وایي نو زه به راځم او که د ده مخ توري نو دغه باغې باندې به ورله لاس راکاږم، هغه مخ به وله چې کوم دی نو الله تعالی زما په وجه سره چې کوم دی نو سپینوي. نو اوس هر انسان دې د ځان سره سوچ وکړي چې دغه څومره سخت وخت دی، د ځنکدن وخت دی، مخ تور دی، او یو انسان وی چې زه ځاله په ځنکدن کې مخ سپینومه او نبی علیه السلام زما تپوس له راځي نو زما ورته دا افیل دی چې هغه دې په نبی علیه الصلاة والسلام ډېر ډېر درود وایي. نو نبی علیه الصلاة والسلام به وله په ځنکدن کې راځي او نبی علیه الصلاة والسلام به وله په مخ باندې لاس راکاږي. نو نن ما په ځان باندې دا کېښودله چې زه به په شوا روز کې زر کرته درود ویم، زر کرته. آیا تاسو به څومره وایه؟ ستاسو د پیدې دپاره ویم 300 پورې ویلی شئ؟ هر یو کس شوا روز کې 300 پورې درود ویلی شئ؟ درود شریف پکار دی چې ووایو. که چېرې څوک خپل مخ سپینول غواړي نو په نبی علیه الصلاة والسلام دې کم از کم 300 پیرې درود په شوا روز کې لیږي. د دې انسان به الله تعالی مخ سپین کی او د ده مخ به دی به تور مخ چې کم دی نو الله له نه ځي. ځکه الله فرمایي په دغې ورځ به ډېر مخونه توري او په دغې ورځ به ډېر مخونه سپیني. هر چې تور مخونه دي نو هغه به اور ته ځي. نو دغه تور مخ که ته سپین مخ کول غواړې نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ډېر ډېر درود وایه. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک په ما باندې یو پیره درود وایي نو الله تعالی 70,000 فرشتو ته ووایي تاسو زما په دې بنده باندې 70,000 کرته درود وایه. یو پیره درود تو وایه نو 70,000 کرته با فرشته پتا باندې درود وایي. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې په ما باندې درود وایي نو زه به پې د خپل حوض کوثر نه اوبوس کمه. بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې په ما باندې درود وایي نو په ورځ د قیامت د هغو لاس به زما په لاس کې نو چې د نبی علیه السلام په لاس کې ستا لاسي نو ستا غم د کم ځای نه راغی، ستا پریشانی د کم ځای نه راله. لہذا دا الله تبارک و تعالی دومره غوره کړی دی. او یو بله خبره درته وکړمه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو که نه نو یو عاشق یو چې یاره یار خو مې لاړ، جانان مې لاړ مدینې منورې ته او زما دا پټي دي او د کجورو دا باغونه دي او دا یاره چې یار پکې نه بے د یاره به جنت راته زندانی زه عشق یم د مکین د مکان نا ځان سے زما خود ځان په ارمان نا لکه سترګې جهان وینم ځان نا په دوش ناس فرشتگان تی خبر ندی د یار نوم په زړه راځي په زبان نا د غرور اسماني مات که خپې پیپ کېدی تل تندرونه تی وریږي باران نه او قادری کو حسن خپل خزان نه وي د ګلونو بشلیدلې او ګریوان نه. سبحان الله. یاد ساتئ چې الله تبارک و تعالی دغه عاشق وی چې زه په دې مکان باندې سکم چې زما مکین نو په اوخه باندې سور شو او په نبی علیه الصلاة والسلام پسې هجرت وکړو. چې کله مدینې منورې ته ورسېدو نو یو ظالم یهودي هلته کې خپل غلام جوړ کړو، هغه اوښه یې ترې واخیستله
او 2 ګواهان یې پې د قسته جوړ کړلو 2 ګواهان او نبي علیه السلام له راوست وی ګوره وی ته وی چې زما دا ملګري پاک دي او دا دروغ نه وایي او دا دغه نه کوي او دا غلا نه کوي دا هغه نه کوي ګوره ستا دا ملګری راغلی دی او زما نه دا اوښه پټه کړې ده نبي علیه الصلاة والسلام په ظاهر شریعت سره په هغو باندې د لاس د کټ کولو حکم وکړو خو دلته یې ورته توجه وکړه سبحان الله دلته یې ورته توجه وکړه چې توجه وکړه نو اصحابي وایي یا رسول الله زما هم یو ګواه شته زما صحابي وایه که نه ستا څوک ګواه دی وایي زما دا اوښه ګواه ده زما دا اوښه ګواه ده وایي ای اوښې ته د ده ګواه یې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک وعلى آلک یا حبیب الله قربان بالکل زه د ده ګواه یم دا ستا عشق دی په تا پسې هر څه پرېښودي دي باغونه یې پرېښودي دي پټي پرېښودي دي یوه اوښه یې زه راواغستم د دې دپاره چې په ما سفر وکړي دا ظالمو لګېدو او قبضه یې پې وکړله او دغه رنګې چې کوم دی نو ښه مشقت یې پې وکړو او د هغې نه پس چې کوم دی نو راوستو تاله یې دروغو ګواهي پې چې کوم دی نو وکړه نبي علیه السلام خپل یار ته صحابي ته رامخکي زما ګرانه ای زما صحابي دا ته کم عمل کې چې د زناورو د خولې نه خبرې وباسې وایي یا رسول الله هېڅ عمل مې نشته دی خو یو په تا مین یمه او بل مې دا عمل دی چې ماسخوتنو دوکېږم نو په تاسو باندې 100 پیرې درود لیږم 100 پیرې درود په تاسو باندې لیږم نو دا د هغې درود شریف کمال دی چې زه دا زناورو د خولې نه هم خبرې ایستی شمه عزیزانو یاد ساتئ الله تبارک وتعالی چې یو انسان درود وایي د دغې درود نه چې کوم دی الله تعالی وایي یو فرشته جوړه کړي چې خپې د 2 ځمکې نه لاندې سر یې د عرش معلا سره یو څانګې په مشرقي او یو څانګې په مغربي او تر قیامته پورې په دغه انسان باندې درود وایي څوک چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود وایي دغه فرشته او بله خبره واوره رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حدیث پاک مفهوم دی چې په ټولو عبادتونو کې غوره عبادت چې دی دا درود شریف دی په ټولو عبادتونو کې غوره عبادت څه دی درود شریف دی دلیل ښیي وی هر عبادت انسان ځان لګي کوي که نه خدای ورسره نه کوي فرشته ځان لګي خدای ورسره نه کوي هغه عبادت یو عبادت دی یو ذکر دی چې الله وی زه م کوم او فرشتو ته مې ویلي چې تاسې هم کوئ او مؤمنانو ته مې ویلي چې تاسو به یې کوئ اورئ چې څوک مؤمن څوک دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین په تاسو کې یو سړی د هغې پورې مؤمن کېدی نشي چې زه ته د خپل مور او پلار نه د اولاد نه او د ټولو خلکو نه زیات زما سره محبت ونه کړي نو دی مؤمن نه دی او بله مؤمن نښه څه ده د مؤمن نښه دا ده حضرت علی کرم الله وجهه ته نبی علیه السلام فرمایي وی یا د تره زویه یا علی نه به مؤمن خو مګر ستا سره به بیا چې مینه کوي نو دی به مؤمني او نه به منافق خو چې ستا سره بغض ساتي که نه نو دا منافق دی د حدیث پاک مفهوم دا دی چې ستا سره مینه ساتي نو ای علی دا مؤمن دی او چې ستا ذکر وشي که نه او د دو په دې تندي کې کوت راغی او دی پې خفه شو ته پوه شه زما د تره زویه چې یاره دا منافق دی اورې که نه او په ده کې یا د منافقت علامات پراته دي ځکه چې ستا حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی کرم الله وجهه مخ ته ډېر ګوري هغه ورته وایي داجي ته د حضرت علی کرم الله وجهه مخ ته بار ګوري آیا ولې څه خبره شته وی او ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه په خپله اورېدلي دي چې د علي مخ ته کتل عبادت
او بیا فرمای هم د هغې ابین روایت دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای وای چې ذکر علی وای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې ذکر علی عبادتون که د علی مخ ته دیونه کتل خو چې د علی ذکر کینو دا هم عبادت دی او درود پاک چې کم دی نو دا څه شی دی دا افضل العبادات دی دا څه شی دی افضل العبادات دی د ټولو نه غوره عبادت چې کم دی دا درود شریف دی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام په چا باندې ډېر مینو تاسو یقین په خدای کوئ نبی علیه السلام یو ورځ ځاله چرګ حلال سی حلال کو وګم دی که نه چرګ یې حلال کو وی یا الله دا چرګ خو د هغې پورې زه نه خورم چې څو پورې هغه کس راولې چې ستام ډېر خوښي او زمام ډېر خوښي خدای هغه کس راولې نو هغه به را سره دا په یړ خوري وی چې قتل می حضرت علی کرم الله وجهه سبحان الله وی حضرت علی کرم الله وجهه را سره دا وی بیا چې معراج ته تلمه نو الله تعالی راته اوازونه کول چې ادنو مني محبوبه لږ نور را نږدې شه وی بیا وی چې ادنو مني محبوبه لږ نور را لنډ شه نو هغه اواز د علی دی نو ما وی چې یا الله انت ام علی الله ته که دا علی دی نو الله را آواز را کو چې یا محمد صلی الله علیه وسلم زه خالق یم زه په بندګانو باندې نه قیاس کېږم خو ما چې ستا جګر او زړه ته وکتل چې یاره د چا محبت او په چا ورته تسکین میلاویږي نو ما ولیدل چې تسکین چې کم دی نو په چا باندې میلاوي تو ته په حضرت علی کرم علی مولا وې ځکه مې د سره د هغه په ژبه باندې چې کم دی نو خبرې وکړې چې ته خوشحاله یې اورې که نه او بیا یو خبره یاد ساتئ زمونږ د دې فوج اخیرنی نشان څه شی دی نشان مړه په زور یې لګو نشان حیدر په نشان حیدر باندې بل نشان ګورې نه خیږي که خیږي په نشان حیدر باندې بل نشان نه خیږي د پاسه که نه وګورې د دغې فوج نن تپوس کوي نو ولې دا د ځانه خبره ده کړې ده دا د ځانه خبرې دي چې نشان حیدر باندې بل نشان نه خیږي وجه څه وه راځئ چې د بخاري شریف یو حدیث ته ووایي حضور فرمایي چې د خیبر داخله خو مونږ ته سخته شوله او نه پته کیږي خو سبا به دا نشان هغه چاله زه په لاس کې ورکوم چې د هغه د الله سره مینه ده او د الله د هغه سره مینه ده اورې که نه زه به هغه له دا ورکوم یاره حضرت علی کرم الله وجهه په دغه وخت کې په ننګر کې کار کوه اورې که نه